ذبیح الله مجاهد وایي د ویانا د ناستې تخریبي هڅې د افغانستان او نظام په ګټه نه دي. په ویانا کې د یو شمېر افغان سیاستوالو د ناستې په غبرګون کې د اسلامي امارت ویان ویلي دي چې دا ډول غونډې د افغانستان په ګټه نه دي او هغه کسان چې دا ډول غونډې له افغانستان څخه بهر جوړوي په هیواد کې دننه هم ولسي ملاتړ او ځای نه لري. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي سیاسي څېرې باید د نظام د تخریب په لټه کې نه وي. په ویانا کې د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ له غونډې وروسته ذبیح الله مجاهد ویلي دا ډول غونډې د افغانستان په ګټه نه دي او هیڅوک باید د نظام د تخریب په لټه کې ونه اوسي. مجاهد وایي چې د ویانا د غونډې ګډونوال په افغانستان کې دننه ولسي ملاتړ نه لري. ذبیح الله مجاهد له سیاسي شخصیتونو غواړي چې هیواد دې په جګړه کې نه ښکېل کوي، ځکه اسلامي امارت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې هیواد ناامنه کړي. نوموړي ویلي د افغانستان خلک به بیا د دوی لخوا نه دوکه کیږي. دا څو کسان دي چې د شخصي ګټو او د خپلو شخصي شتمنیو د ساتنې په لټه کې دي. هغه زیاته کړې ده اسلامي امارت په افغانستان کې د یو حکومت او نظام په توګه هغه کسان غندي چې د افغانستان بد غواړي او پر بدو نیتونو یو او بل ځای راټولیږي. یو شمېر کارپوهان وایي دا ډول غونډې د افغانستان ستونزې نشي حل کولی، ځکه د افغانستان مسله باید د افغانانو ترمنځ د خبرو له لارې حل شي. د دوی د څرګندونو له مخې دا ډول غونډې ننداریزې بڼه لري. دا په ویانا کې د سیاسي څیرو دویمه غونډه ده چې د اوتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې. د غونډې ګډونوالو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.